سلامونه دوستانو د وظیفو لپاره د اپلای کولو په لړ کې نن غواړم تاسو ته د سیرچل موسسې لپاره د اپلای کولو طریقه در وښیم. د دې لپاره چې تاسو د سیرچل موسسې یو اعلان شوي بس ته اپلای وکړئ، لومړی به هغه اعلان شوی بس پیدا کړئ. لکه ما چې دلته ګارد پیدا کړو چې دا په سیرچل کې اعلان شوی. د دې لوکیشن ګورو چې کابل کې دی، نیشنل افغانستان ټول خلک کولی شي، کټګوري ادر دی، امپلایمنټ دی، فول ټایم دی، سیلري یا معاش د دوی د طرز العمل مطابق دی، ویکینسي نمبر دا دی، نمبر اف جابس 15 کسه دی، سی ټي کابل کې دی، ارګنایزیشن سیف چلډرن دی، ایر اف ایکسپیرینس د هغوی څومره کسان پکار، څومره خلک پکار دی پکار دا لیکل شوي، کنټراکټ ډیوریشن دی او جنډر چې دواړه کسان اپلای کوي شي، بل اخره کلوزینګ ډیټ دی او تحصیل دی. البته دلته دا کم معلومات چې موږ ته راکړل شوي موږ باید دا ټول ولولو تر اخره پورې، ځکه زموږ انټرویو او رایټن ټیسټ کې اکثره سوالونه د همدې څخه وي. راځو سبمیشن ګیډلاین ته. کله چې سبمیشن ګیډلاین ته راورسېدو دا باید ولولو چې موږ ته د اپلای کولو طریقه کومه څه ښودلې ده، آیا د ایمیل لارې ده، د کوم پورټل یا د لینک له لارې ده. معلومه ده چې لینک یې راکړی، هغه لینک ټول کپي کوو، دلته راځو براوزر نیو ټب کې هغه اوپنوو، بیا خلاصوو. کله چې موږ ته لینک خلاص شو په اپلای باندې کلیک کوو، راځو دلته موږ باید نوی یوزر ورکړو. نوی د دې لپاره موږ چې نوی یوزر ورکړو ځکه زموږ نوی اکاونټ دی، کریټ اکاونټ باندې کلیک کوو، نوی یوزر نیم ورکوو، بیا لاندې پاسورډ ورکوو. پاسورډ باید غټو حروف، سمبول، نمبر او وړو حروف څخه وسی. که تاسو ته په بل ډول قبول کوم مشکل نه ده، هدف دا ده چې باید قبول شي. نو راځو لاندې ری انټر پاسورډ کلیک کوو او ایمیل ادرس ورکوو. کله چې ایمیل ادرس ورکوو بیا لاندې بیا تکرار ورکوو، رجسټر باندې کلیک کوو. د دې لپاره چې مطمئن شو آیا موږ ته ایمیل راغلی دی که نه، باید موږ خپل ایمیل هم یو ځل چیک کړو، ځکه چې اکثره د مؤسساتو دغه نوي پورټل کې چې تاسو ثبت نام کوئ نو ایمیل ته یو کنفرمیشن ایمیل راځي. که نه راغلی مشکل نشته، بیرته ورشئ خپل یوزر ته. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته ماته ټول هغه شرایط لیکلي، زه باید دا شرایط ولولم او اکسپټ باندې کلیک کړم. کله چې په اکسپټ کلیک کړو راځو دلته موږ ته اول ټایټل راکړل شوی. ټایټل نه هدف دا ده چې ستاسو د مسلک مطابق تاسو څوک یاست، آیا ډاکټر یاستئ که مثلا میرمن ده، نارینه ده، نو زه باید میسټر انتخاب کړم ځکه زما همدا ده. نو لومړی باید زه فرست نیم ورکړم، نوم ورکوم ارشاد، او راځم میډل نیم نه لرم، سیکنډ یا لاست نیم زما احمدزی دی ورکوم. پرایمري نیشنلټي زما کوم هغه اولنی نیشنلټي چې دی هغه افغانستان یا افغان دی. نو که چېرته دلته راغی ښه درښه، که نه موږ باید دا سرچ کړو، د سرچ لارې پیدا کړو، حتما باید دا پیدا کړو. که پیدا نه کړو نو موږ دغه زموږ دا ثبت نام صحیح توګه نه ده شوی. نو دلته ریفرش کې کلیک کوو، افغان ټاکو، سلیک کوو او سلیک باندې کلیک کوو، مخکې ځو. کله چې نیشنلټي وکړله نو راځو چې زموږ جنډر میل دی هغه انتخابو، زموږ ادرس چې ادرس لاین 1 دی دا باید ولیکو ورته. که چېرته دا صحیح نه کار نه کوي بیا ادرس لاین 2 ورکو او سیټي ولیکو. سیټي زموږ زپ کوډ چې دی هغه 0601 دی. همداسې کنټري افغانستان دی، سټیټ ننګرهار دی، ریجن جلال آباد دی. هوم نمبر باید دا ورکو، زموږ هوم نمبر چې شی دی هغه باید ورکو. هوم نمبر کې باید دقیق اوسو، هغه نمبر اوسي چې زموږ خپل نمبر اوسي، د شخص نمبر اوسي. که تاسو د بل چا نمبر هم ورکوئ مطلب داسې یو نمبر اوسي چې فعال اوسي، نو دا ورکو. بیا دویم نمبر ورکو ورته چې هغه نمبر زموږ دویم نمبر وي. بیا دلته ویل پلیز کنفرم اف یو هاو ریکګنایزډ ډسیبلیټي، نو زه ډسیبلیټي شکر نه لرم، هغه نه ورته پاس نو انتخاب، لاندې نه یې لیکم ورته. دې نه بعد موږ نه پوښتنه کړې چې آیا ته حق لرې چې په هغه ملک کې اوس چې اوسېږي د کار کولو حق لرې، اجازه لرې؟ بالکل زه لرم. نو هغه ورته یس انتخابوم. بیا لاندې چې دی موږ ته لیکلي چې several children believes that a child or young person should never experience abuse. خو بالکل دی ویلي چې several children په دې باور لري چې باید ماشوم یا یو ځوان باید د ناوړو ګټو لپاره استعمال نه شي. هغه لیکلي چې تاسو آیا دې سره موافق یاستئ؟ بیا زه به ورته وایم چې بالکل یس ورته انتخابوم. پلیز پرووایډ دم کې ویلي پلیز پرووایډ یور کنسنټ ټو کیری آوټ انټیګریسي کنډکټ سکیم چیکس، خو دا زه یس انتخابوم. بیا لاندې ویلي پلیز انډیکیټ سپیسیفیک ایجنسي لیسټډ ان د انټیګریسي مسکنډکټ سکیم ډیټ یو هاو ورک ود ان. خو ان ای ورته زه کوم زه انتخابوم ځکه زه په دې اړه پوره معلومات نه لرم، نو ان ای ورته انتخابوم. راځو لاندې سورس اف ټریکینګ ته چې ما دغه معلومات د کوم ځای نه پیدا کړي دي، زه به دغه ورته انتخاب کوم. نو زه ورته اور
ویب سایټ انتخابوم چې د دوی ویب سایټ ده. نو هغلته به وایي چې تاسو په ویب سایټ کوم ځای کې نو انټرنیټ کې ما دپاره کړې ده. نو چون دلته سرچ اکبر نشته دی زه باید په همدغه طریقه مخته لاړ شم. په سیف کلیک کوم ما ته وایي چې تاسو ډیټ اف برث نه ده ورکړی. او دویم وایي چې تاسو یو بل چې هاو یو پریویسلی ورک وید سیف چلډرن چې دا ډېر مهم دی. په دې اړه تاسو دا معلومات تاسو نه ورکړو. نو زه اول ډیټ اف برث ورکوم چې دا باید ضرور وسي. که ورنکړل شي موږ دویم سټیپ ته نه وړو. نو لیکم 1979 کې زه پیدا شوم چې 21 مارچ دی. دا ورته انتخابوم میاشت مارچ باید دقیق اوسم. وروسته له دې راځو موږ انتخابو چاره مخکې مې په سیف چلډرن کې وظیفه کړې که نه هغه انتخابو. نو بالکل ما مخکې وظیفه چې نه ده کړې نه ورته انتخابوم او سیف ان کنټینیو باندې کلیک کوم او ځم دویم سټیپ ته. دویم سټیپ ته موږ چې کله لاړو نو دلته وایي چې ورک ایکسپیرینس آیا تا مخکې وظیفه کړې ده. بالکل ما چې کومه وظیفې کړي زه به د هغه دلته یو اوس ذکر کوم. د دې لپاره راځو خپل د سی وي ورک ایکسپیرینس برخې ته او هلته چې کوم وظایف موږ کړي باید هغه راشو او دلته په دې برخه کې اضافه کړو. جاب فنکشن دلته موږ هغه وظایف ذکر کوو چې کوم موږ دلته په دې شرکت یا په دې ارګنایزیشن کې کړي. او امپلایر چې د شرکت نوم لیکو، امپلایر لوکیشن لیکو، لاندې سټارټ او اینډ ډیټ لیکو د زموږ د هرې وظیفې. دا کې باید ډېر زیات دقیق اوسو. که چېرته موږ دا کار ونه کړو زموږ د ورک ایکسپیرینس برخه د سیف چلډرن سره نه شمېرل کېږي. په همدې خاطر سټارټ ډیټ او اینډ ډیټ باید ولیکو. اچیومنټس کې موږ باید اچیومنټس ولرو. لکه موږ چې یو فابریکه کې یو شرکت کې یو ارګنایزیشن کې کار کوو اچیومنټس باید ولرو. که ونه لرو نو مشکل دا دی چې دغه سیف چلډرن په موږ باور نه کوي چې تاسو دلته کار کړی که نه. ځکه هر څوک چې یو ځای کې کار کوي طبعا هغه به اچیومنټس لري. نو په همدې خاطر موږ باید دلته ولیکو. نو دلته چې ما سی وي کې اچیومنټس نه دي ذکر کړي په دې خاطر زه غواړم دغه ټول متن کپي او هغلته پیسټ کړم. تاسو مخکې له دې چې باید اپلای وکړئ کوشش وکړئ چې اچیومنټس خپل ځان ته د هغه مربوطه ارګان څخه راواخلئ. ځکه دا تاسو سره په دې برخه کې ډېر زیات کمک کوي تر څو تاسو خپل دغه نورو ځایونو کې چې اپلای کوئ کامیاب ثابت شئ. کله مو چې خپل ټول ورک ایکسپیرینس دلته پیسټ کو راځو سیف ان کنټینیو باندې کلیک کوو او منتظر پاتې کېږو چې موږ ته بله برخه خلاصه شي. بله برخه زموږ د فایل اټیچمنټ دی یا هغه معلومات چې موږ باید اټیچ کړو هغه دی. نو د دې لپاره موږ راځو دغه پوزیشن کپي کوو. راځو خپل سی وي ته د خپل سی وي هغه کوم کور لیټر یا جاب انټرست لیټر چې دی هغلته یې پیسټ کوو. ځکه موږ چې کله سی وي لیږو باید په مکمل ډول سره هلته دا معلومات وي زموږ د انټرست لیټر کې. راځو د دوی ویکینسي نمبر هم کپي کوو. دا هم باید موږ هلته په انټرست لیټر کې چې دی هلته پیسټ شي. نو تاسو کوشش وکړئ چې د پیسټ اپشن نه کار واخلئ تر څو ستاسو معلومات په دقیق ډول هلته دا شي. دا سیف کوو کنټرول سی باندې سیف کوو. موږ ځو بیرته خپل یوزر ته او دلته چوز فایل باندې کلیک کوو. زموږ دغه سی وي چې کوم ځای کې موقعیت لري باید هماغلته ورشو د خپله سی وي اپلوډ کو او دلته باید نوم ورکو. ځکه که موږ نوم ورنه کړو سیف د چلډرن به په دې پوه نه شي دا څه شی دی. نو دا زما سی وي او کور لیټر یا انټرست لیټر دی. کله چې دا ورته ولیکو اټیچ باندې کلیک کوو تر څو دا زموږ فایل اټیچ شي. د دې لپاره چې دا اټیچ شو نو دلته ماته لاندې ښیي. نو دا یوازې سی وي او رزومي یوازې سی وي نه د رزومي هم دی. سیف کنټینیو باندې کلیک کوو. موږ دغه ټول شرایط دی هغه ورته یو لاندې چې دی موږ ای ساین یا الکترونیک سیګنیچر چې دی هغه ورکوو. د هغې لپاره موږ خپل نوم لیکو یا ایمیل لیکو. نوم ایمیل ولیکو. سیف کنټینیو باندې کلیک کوم. بیا ماته وایي چې ریویو سبمیټ خپل د کوم معلومات چې دا ریویو که او بیا هغې نه باندې سبمیټ کړه. نو زه چې خپل معلومات مطمئن یم انشاءالله مشکل به نه وي. خو د دې لپاره تاسو توصیه کوم چې تاسو خپل معلومات یو ځل یې ریویو کړئ او بیا په سبمیټ کلیک کوئ. نو منتظر پاتې شئ چې تاسو ته معلومات شو که نه. ما ته ویلې تھینک یو زما سی وي د سیف چلډرن ادارې ته ولیږل شوه. د دې لپاره چې زه خپل سبمیشن وګورم چې څه شی ما سبمیټ کړي دي په ویو سبمیشن باندې کلیک کوم. ما یو بس ته اپلای کړی چې هغه کار دی. که تاسو څو ته اپلای کړي هغه هم درته دلته ښیي. نو دا مختلف موسسات فرق کوي. کولی شو دغه ځینې البته یادونه کوم موږ کولی شو خپل اپلیکیشن ویدرا کړو مطلب لرې کړو دغه کینسل یې کړو یعنې هم دې نه کولی شو په ویدرا کلیک کړو. نو دا زموږ د نن ورځې پروګرام و زموږ د نن ورځې درس و. تاسو ته
د دې کې چې ګټور تم شوي یو ځل بیا یادونه کوم کور میډیا د مختلفو موضوعاتو لپاره لایک سبسکرایب او شیر کړئ. زه مطمئنم چې کور میډیا به ستاسو ډېر اندازه مشکلات حل کړي. دلته موږ مختلف موضوعات رانیولي دي، تفریحي، اجتماعي، ټولنیز، ښوونیز. نو انشاءالله دا به ستاسو مشکلات حل کړي. کور میډیا لایک سبسکرایب او شیر کړئ. نړۍ مننه.